په مري کې د سیلانیانو 8000 ګاډیانې بندې پاتې دي. تر دا مهاله په ګاډیانو کې بند پاته خلکو د 150 مړو تصدیق شوی دی. مري د پاکستان پلازمین اسلام اباد ښار ته نږدې ښار دی. دا ښار کې هر وخت په ژمي واوره اوري او چې کله واوره ورښت شروع سي نو بیا په زرګونو سیلانیان د واورې ورښت ته ورځي او خوند ځینې اخلي. په مري کې د بندو پاتو سیلانیانو د راایستلو لپاره پوج هم ګړندي ګامونه پورته کړي او متاثره علاقې ته رسېدلی دی. پوج ومري ته د داخلتلو ټولې لارې بندي کړي دي او هیڅوک هم ومري ته نه پرېږدي. د پوج لخوا د دې کام مقصد دا دی چې مري ته نور خلک داخل نسی او داسې نور انسانان وژغورل سي. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هم ډېرې واورې اورېدلې دي. د افغانستان په شمال سالنګ کې هم د یوې کورنۍ ټولو غړو ژوند له لاسه ورکړی دی. د دوی موټر په سالنګ کې په واوره کې بند پاتې سوی و چې له امله یې ټول مړه سوي دي. په پاکستان او افغانستان کې د موسم له حالاتو خبرونکي ادارې ویلي دي چې باید خلک پام وکړي او بلا ضرورت سفر ونه کړي. د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې ښار په مري کې د 150 سیلانیانو د مرګ تصدیق شوی دی او دلته 8000 ګاډیانې بندې پاتې دي. امکان لري چې د مړو شمیر تر دې هم زیات سي. 2 کاله مخکې د بلوچستان په علاقه کان مترزوي کې د واورې د ورښت له وجې 100 موټران بند پاتې سو او داسې 200 مسافر له مرګ سره مخامخ سو. د دغه 200 کسانو ژوند سلیمان خان مترزي وژغورل او دغه 100 بند پاتې موټران په خپل موټر راویستل او محفظ علاقې ته ورسول.